بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې زمونږه موضوع ده د سیل باره کې یو لنډې خبرې کوو دې لیکچر کې ان شاء الله. بیا بل لیکچر نه د سیل مکمل چې کوم سیستم دی هغه بیا مطالعه کوو. لټسبانو د سیل بایولوژیکل چې کوم نیم دی هغې ته مونږه سایټو هم ویلی شو. صحیح ده لټسبانو؟ د سیل بایولوژي نیم دی سایټو، نو د سیل مطالعې ته مونږ وایو سایټولوژي. لټسبانو په لومړي ځل سیل چا کشف کړی و؟ رابرټ هوک. او ژوندی سیل چا کشف کړی و ډاکټر صاحبانو؟ انټینو وان لیون هاک. محترمو دغه خوی دا خبرې اوس دی خو سیل وپېژندلو خو په ځای یې پرېښوستو ډاکټر صاحبانو. بیا څوک راغی؟ سلایډن اینڈ سوان راغی ډاکټر صاحبانو او سیل باره کې څه وویلې؟ ده وویل چې سیل د باډي د اکاییو څخه جوړ شوی دی، د باډي بیسک یونټ دی او سیل د باډي په هر ځای کې پریزنټ دی. فرض مثال ډاکټر صاحبانو ډیر سیل سره یو ځای شوي دي، نو ورڅخه ټیشو جوړ شوی دی او بیا ټیشو یو ځای شوي دي، یو ارګین یې جوړ کړی دی او بیا ډیر ارګینونه سره یو ځای شوي دي. ارګین سترګه، زړه، ګرده، ځیګر، دا ټول ارګینونه دي، عضوې دي، دا یو ځای شوي دي او سیسټم یې جوړ کړی دی. او بیا سیسټمونه سره یو ځای شوي دي لکه ریپروډکټیو سیسټم او ډایجسټیو سیسټم، ریسپایریټري سیسټم، نروس سیسټم، سکیلیټل سیسټم، دا سره یو ځای شوي دي دوستانو او باډي جوړه کړله. لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو ډېرې خښتې سره یو ځای شي او کوټه جوړه کړي، بیا کوټې سره یو ځای شي کور جوړوي، دغه شان محترمو ډاکټر صاحبانو د دې چې کوم د سیل میکانیزم دی هغه دغه دی. اوس موږ وایو ډاکټر صاحبانو چې په باډي کې ټولو نه چې کوم غټ سیل دی هغه اوم دی، کوم چې د فیمیل ریپروډکټیو سیسټم کې به موږ مطالعه کوو، او ټولو نه ورکوټه چې کوم سیل دی هغه سپرم دی. او د ټولو نه ډاکټر صاحبانو اوږد سیل کوم یو دی هغه د برین سیل دی، یا ورته موږ نیورون وایو. په دې ډاکټر صاحبانو پوه شلو انشاءالله. اوس به موږ وایو دې پسې د سیل یو بله د ریکورۍ مسله ده. مونږ وایو که نه چې دغه سیل په څومره موده کې ریکور کیږي. د سیل د ریجنریشن باره کې یا د ریکورۍ یا د ریپیرنګ باره کې مونږ لږ معلومات اخلو. ډاکټر صاحبانو
په ټول باډي کې چې کم ګډ ریسپانس د ریکوري ورکوي هغه د لیور سیل دی. د ځیګر چې کم حجرات دي د دې ریجنریشن یا د دې ریپروډکشن یا د دې چې کم ریپیرنګ دی په دې کې لیور سیل ډیر ښه ریسپانس ورکوي. ډاکټر صاحبانو که چېرته هم چا وهلی نو ځیګر ورته مخامخ کوئ. که په ځیګر لګېږئ نو هېڅ خبره نه ده ډاکټر صاحبانو، ډېر زر جوړېږي. خو داسې نه چې یو چاقو پکې واچوم نو تاوی را تاوی نو بیا به ځیګر د منځه مکمل لاړ شي. چاقو پکې نه نوځي او بېرته راوځي، مطلب ریکوري مطلب ښه ده، ګزاره کوي. هسې نه انجري خو راځي، ښه شدیده ټراما ده، خو بیا هم که نسبت د برین سیل موږ وګورو نو هغه د هغې ریکوري چې ده هغه ډېره ټف ده. زیاتره یا ریکور شي یا ریکور نشي. مطلب ډاکټر صاحبانو که چېرته په سر انسان ولګېږي اول خو سکن دی، سکن څخه چې تراما اول ډاکټر صاحبانو سکن دی، ورپسې کرینیم هډوکی دی ډاکټر صاحبانو په سکل کې موږ سره. اول سکن دی، بیا کرینیم هډوکی دی، هغې څخه هم چې تېره شي تراما بیا مننجایټ ورته وایي ډاکټر صاحبانو. یو 3 لایر دي، کوم چې یو دا ډورامیټر دی، ارکنایډ میټر دی او دا پیامیټر. ډاکټر صاحبانو د دغې ځای پورې که تراما وارده شي په سر باندې بیا هم مریض ریکور کیږي، څه ناڅه ګزاره کوي. خو که چېرته دغه لایرز هم کراس کړي او برین ټیشو تراما ورباندې وارده شي نو دا ډېر ډینجر حالت دی، ځکه د برین چې کم ټیشو دي، د برین چې کم سیل دي دا نه ریکور کیږي. کله چې هم برین سیل باندې تراما وارده شوله مریض سډنلی ډیت ته ځي، یا برین هیموریج ورکوي یا برین ډیمیج ورکوي. ډاکټر صاحبانو که چېرته کوم مریض خمته شي یا مطلب یو مریض کوما ته لاړو د تراما د هیډ تراما د وجې نه یو مریض لاړو کوما ته نو 6 میاشتې 1 کال 2 کاله کوما کې وي، یا بهي کوما نه ډاکټر صاحبانو ریکور هم نه شي، کوما کې ډیت شي. او که چېرته ریکور هم شي نو کیدای شي انسان کوم سیسټم د لاسه ورکړی وي، یا خبرو کولو یا کوم لاس او خوا به یې کار نه کوي، مطلب یوه ستونزه به ورته خامخا پیدا شوې وي. نو الله یې ډاکټر صاحبانو موږ او تاسو ته وساتي. د هیډ تراما ده نو دغه محترمو لنډ معلوماتو د سیل باره کې. انشاءالله بل لیکچر کې به موږ د سیل فنکشن شروع کوو ډاکټر صاحبانو.